الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا قيامت علاماتو دا مباركة سلسلة روانة او دا په دغه سلسله کې 22 بیان دی بتوفیق الله سبحانه وتعالى. د قیامت غټ علامات موږ بیانول او په غټو علاماتو کې موږ هغه نښه بیانوله چې عیسی علیه السلام به راکوزي. نو دغې باره کې یو نشست شوی و، پای کې دا خبرې بعض بیان شوې وې چې عیسی علیه السلام ته ولې مسیح ویلی کېږي. دغه شان د عیسی علیه السلام راکوزېده دا یقیني دي، د قرآن او د حدیث نه ثابت خبرې دي. او دغه شان د عیسی علیه السلام خلقي صفات، د هغه د بدن صفات بیان شوي او بیا دا مسله بیان شوې وه چې عیسی علیه السلام به په څه طریقې سره راکوزېږي او په کوم ځای باندې به راکوزېږي. بیا دا مسله بیان شوې وه چې عیسی علیه السلام به د مهدي په امامتۍ کې لمونځ کوي او دا به کوم لمونځ وي، دا خبره هم بیان شوې وه. او په دې باب کې یو څو مسلې پاتې شوي دي، نو د هغې وضاحت به نن کوو انشاءالله. یو مسله چې د عیسی علیه السلام سره تعلق ساتي د هغه د راکوزېدو سره، هغه دا ده چې عیسی علیه السلام به په ځمکه کې څومره وخت تېروي. عیسی علیه السلام به راکوزېږي، دا خو یقیني ده. څنګه به راکوزېږي، چېرته به راکوزېږي، دا ټولې خبرې بیان شوې وي. اوس دا مسله چې عیسی علیه السلام راکوز شي، نو دی به په ځمکه کې څومره وخت تېروي. نو په دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی چې عیسی علیه السلام به 7 کاله په ځمکه کې تېروي. امام قرطبي، امام ابن کثیر او بعض نور علماو دې قول له ترجیح ورکړې ده. په صحیح مسلم کې حدیث دی د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې کې دا خبره ذکر کړې ده چې دجال به راشي او هغه به 40 ورځې تېروي او بیا فیبعث الله عیسی ابن مریم، بیا به الله راولیږي عیسی علیه السلام. نو عیسی علیه السلام به بیا په دې دجال پسې ګرځي، لټۍ به یې نو مړ به یې کړي. ثم يمكث الناس 7 سنين، او بیا به خلک 7 کاله تیر کړي. ليس بين 2 عداوة، او دا 7 کاله به داسې چې د دوو په منځ کې به دشمني نه وي. نو دا دلیل دی چې عیسی علیه السلام به په ځمکه کې څو کاله تېروي؟ 7 کاله. دویم قول دا دی چې عیسی علیه السلام به 40 کاله تېروي، او دا قول د کعب الاحبار، د عبدالله بن عمرو، د بیهقي، سیوطي او د بعضو نورو علماو، دا د هغوی قول دی. او زموږ خپل ځاني زړه هم په دې باندې مطمئن دی چې عیسی علیه السلام به 40 کاله به دې ځمکه کې تېروي. په هغې دلیل دی، واضح دلیل دی
صحیح روایت تے امام احمد بن حنبل رحمه اللہ راوڑے دے، امام ابو داود امام حاکم راوڑے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د عیسیٰ علیہ السلام بارے کی خبر کی نو بیا وی چې فیمکث فی الارض 40 سنه، نو په ځمکه کې به 40 کاله وی تیری، فیمکث فی الارض 40 سنه، واضح روایت بیا به مړ شي، ویصلی علیه المسلمون، او مسلمان به په هغه باندې د جنازې لمونځ کوي، مسلمانان به په هغه باندې د جنازې لمونځ کوي. یو بل روایت کې راځي امام طبراني راوړی چې ینزل عیسی ابن مریم، عیسی علیہ السلام به راکوزیږي، فیمکث فی الناس 40 سنه، نو په خلکو کې به 40 کاله تیری. یو روایت امام احمد راوړی د عائشہ رضی اللہ عنها، منگا تیر شوی درس کی ذکر کړی هم دی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په هغې پسې راغی او هغې ژړل، وی ولې ژاړې؟ وی یا رسول الله دجال رایاد شو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د دجال د راوتو تذکره وکړه او دی به مدینې ته ځي او بیا به د مدینې نه ملایک وشړي، نو چېرته به ځي؟ شام ته به ځي. هلته به عیسی علیہ السلام راکوشي، نو دی به مردار کی. ثم یمکث عیسی علیه السلام فی الارض 40 سنه، او بیا به عیسی علیہ السلام په ځمکه کې 40 کاله تیری. نو دا واضح روایتونه دي، نور دلایل هم په دې باندې شته. که څوک داسې ووایي چې عیسی علیہ السلام به 7 کاله تیری، نو دا قول ضعیف دی. وجه دا ده، دا خبره واضحه ده د عبدالله بن عمر دا کوم روایت چې تیر شو دا اوږد په صحیح مسلم کې د پای کې دا دي چې بیا به په مسلمانانو باندې دا 7 کاله چې تیر شي، 7 کاله دي، خلک به 7 کاله تیری، وی بیا به په مسلمانانو باندې یو سیلی راشي او مسلمانانو نه به ساګانې واخلي. خبرې ته سوچ کوئ، که چېرته 7 کاله عیسی علیہ السلام تیری، نو هلته دې مخکې حدیث کې تیر شو چې عیسی علیہ السلام مړ شي نو جنازه به څوک کوي؟ مسلمانان به کوي. نو هلته خو حدیث کې دی چې 7 کاله بعد به سیلی راشي، ساګانې به واخلي، نو په ده باندې به جنازه څنګه بیا مسلمانان کوي؟ تاسو هم په دې خبره ورسېدئ؟ داسې لګیا یم. نو حدیث ابو هریره رضی اللہ عنہ چې تیر شو چې وی بیا به عیسی علیہ السلام مړ شي ویصلی علیه المسلمون، مسلمانان به پرې جنازه کوي. ښه نو دغه روایت سره به څه کوو؟ په کوم کې چې دا دي چې 7 کاله به ثم یمکث الناس بعده 7 سنین، خلک به 7 کاله تیری یا 7 سنین. نو یو جواب خو چا دا کړی چې دا کمزوری جواب دی، وی عیسی علیہ السلام عمر 33 کاله و چې کله اسمان ته اوچت کړی شو، او چې کله بیا راکوشي نو 7 کاله به تیر کړي، نو دا ټول څو شو؟ 40. نو دواړه حدیثونه جمع شو. 7 کاله به د وروسته تیری، 33 مخکې تیر کړي، په خلکو کې 40 تیر کړو که نه. خو دا کمزوری جواب دی. صحیح جواب دا دی والله اعلم. بعض روایتونه کې ښه واضح راغلي دي، امام احمد، امام ابن حبان، حاکم، بیهقي دا روایت را په کې دغه شان واضح دا ټکی پکې دی ثم یمکث الناس بعده 7 سنین، بعده ټکی پکې دی. او علم د حدیثو دا داسې معمولي علم نه دی، دا ډېر جوور علم دی، سرسري فیصلې و بنا کوي. د دې لپاره الله خپل سړي پیدا کړي دي. نو بعده ټکي نه څه واضح شوه؟ دا اوس واضح شوه. 40 کاله به عیسی علیہ السلام په خلکو کې تیری، دا چې کله هغه راکوشي د څه نه؟ کوم ځای نه به راکوزي؟ اسمان نه. نو 40 کاله به تیری، بیا به د 40 کاله بعد چې کله عیسی علیہ السلام وفات شي نو خلق به بیا 7 کاله تیری.
هلته حدیث کې ثم يمكث الناس ته خلک یې ذکر کړي د عیسی علیه السلام د مرګ نه بعد به خلک څو کاله تېروي 7 کاله به تېروي د هغې نه بعد به مؤمنان ټول مري هغه سیلۍ به پرې راځي نو دواړه حدیثونه څه شو جمع شو واضح ده نو که څوک تانه تپوس وکړي چې عیسی علیه السلام به څو کاله تېروي 40 نو د 7 کالو د حدیث چې هغه د مرګ نه بعد دي یو مسله دا شو بله مسله عیسی علیه السلام به څه کوي چې کله ځمکې ته راکوشي هغه سیرت مختصر داسې او بیا به دلایل ذکر کوو یو کار به دا کوي چې دجال به مړ کوي صلیب به ختمی خنزیر به ختمی وجنی به خنزیر ټکس او جزیه به ختمه شي کافرانو به ټکس نه اخیستی کېږي او د اسلام نه علاوه بل دین به نه قبلی او دین به یو پاتې شي صرف بندګي به د الله کېږي صدقې به څوک نه اخلي ځکه چې مال به دومره ډېر شوی بغض او دشمني به د خلکو په منځ کې ختمه شي هر هغه شی چې په هغه کې زهر دی زهر به ختم شي تر دې چې ماشومانان به لوبې کوي د مارانو سره او د لړمانو سره نو هغو به نقصان نه ورکوي او دغه شان ګیدړ او شرمخ دا به د بیزو ګډو چرګانو دوی سره ګرځي څه نقصان به نه ورکوي او ځمکه به د عدل او د انصاف او د برکاتو نه ډکېږي او جنګ او جګړې به ختمیږي او ځمکه به زرخیزه شي تکه شنه به شي او دومره برکت به پکې الله واچوي چې د انګور یوه دانه باندې به ډېر کسان مړېږي دغه شان په یو انار باندې او دې باره کې ډېر حدیثونه دي نو اولنۍ خبره اوس وضاحت کوو تفصیلا دجال به مړ کوي په کوم ځای کې به مړ کوي د شام په ځمکه کې به مړ کوي د شام ځمکه پوخا چې به وویلی شو نو دې کې فلسطین هم دننه راځي نو شام په ځمکه کې په فلسطین کې د یو ښار د دروازې سره به یې وجني چې هغه ښار ته نوم ویلی کېږي اللد اللد دا د ښار نوم دی او دا لد چې دی لد د لد ښار دا د فلسطین په ځمکه کې دی او د فلسطین چې کومه عاصمه ده دارالخلافت چې ورته وایي قدس په کوم ځای کې چې مسجد اقصی هم دی نو تقریبا د دې لد ښار نه یا د لد ښار د هغې نه 51 کیلومتر لرې دی او اوس دغه ښار د لد ښار د یهودو سره دی والله سبحانه وتعالی دغه پاکه ځمکه د یهودو د لاسونو نه رازاده کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي هلته د عبادت کولو په دې دلیل دی یو خو عام دلیل لکه مخکې موږ سره حدیث تیر شوی دی ما تاسو ته بیان کړی هم دی د دجال په مسله کې یأتی المسیح من قبل المشرق دجال به د کوم طرف نه راځي مشرق نه مشرق کې د کوم ځای نه خراسان نه خراسان کې د کوم ځای نه اصفهان نه او را روان به د حجاز طرف ته مدینې طرف ته به راځي نو د دې احد غر نه شاته به دیره شي بیا هغه حدیث کې دی چې ثم تصرف الملائکة وجهه قبل الشام نو ملائک به وشړي د هغه ځای نه نو دی به لاړ شي چېرته شام ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته به مړ شي هلته به تباه شي نو دا یو دلیل دی شام په ځمکه کې نو دویم دلیل دا په صحیح مسلم کې دی چې مسلمانان به چې کله د دجال په مسلمانانو پسې ورشي او مسلمانان به په مسجد اقصی کې بیت المقدس کې به ځکه چې موږ 4 ځایونه ذکر کړي دجال ورته نشي ننوتی دا ټولې خبرې یو بل ځای تړلی شوي چې کومه دې یېره کړه دا بله د نه مې یېرېږي نو په هغو کې یو ځای کوم یو دی مسجد اقصی
هلته به د مسلمانان جمع شوي دی او پسې هلته ورشي نو هغوی به بیا د جنګ جګړې دپاره ځان تیاروي مسلمانان او صفونه به برابروي اذ اقیمت الصلاه په دې کې به د مانځه دپاره اقامت وشي چې اقامت وشي نو فینزل عیسی ابن مریم نو عیسی علیه السلام به راکوشي فاذا رآه عدو الله د الله دشمن دجال چې کله عیسی علیه السلام ویني نو د عیسی علیه السلام په لیدو سره به وذاب کما یذوب الملح فی الماء داسې ویلی شي به لکه څنګه چې مالګه په اوبو کې ویلي کېږي فلو ترکه لنذاب حتی یهلک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د عیسی علیه السلام پرېښود د اسم ویلي کېږي مړ کېږي به ولكن يقتله الله بيده خو الله به د هغه په لاس باندې مرداروي فيريهم دمه في حربته او په کوم غشي او اسلحه باندې چې به مردار کي نو بیا به هغه مسلمانانو ته هغه وښیي په هغې باندې به وینه لګېدلي د دجال یو روایت کې داسې راځي امام احمد بن حنبل امام ترمذي راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقتل ابن مریم الدجال بباب لد د لد د دروازې سره به مرداروي په صحیح مسلم کې روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیطلبه عیسی علیه السلام به پسې ګرځي حتی یدرکه بباب لد نو د لد ښار د دروازې سره به راګیر کي فیقتلو نو مړ به یې کي امام احمد یو حدیث راوړی دی وایي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دجال تذکیره ذکر کړې ده چې دجال به راشي او بیا به د شام طرف ته حتی یأتي الشام دجال به چېرته لاړ شي شام ته مدینة بفلسطین بباب لد د فلسطین یو ښار چې هغې ته لد ویلی کېږي د هغې دروازې ته به ورسي نو عیسی علیه السلام به راکوشي نو مړ به یې کړي نو دې نه دا مسله واضحه شوې وه چې دجال به د چا په لاس مرداري عیسی علیه السلام په کوم ځای کې به مرداري په شام کې شام کې کوم ځای کې فلسطین کې په فلسطین کې کوم ښار دی لد د هغې چې کومه دروازه ده د ننوتو راوتو هلته به مرداروي دلته یو سوال زړه کې راځي چې د حدیث کې دی چې د فایدې دپاره ذکر کوم او زما تاسو سره دا یو محبت دی د زړه نه چې تاسو ته هره مسله بیانوم چې دا ملګري په دین باندې پوه شي دا مسلې زه مختصر هم بیانولی شم یعنې واورې علماو دا بیان کړي داسې عام بیانونه مختصر دجال به راکوزي او بیا به عیسی علیه السلام راځي او دجال به مړ کړي او خبره ختمه شو مونږ خبره واضحه د دلیل سره او هره مسلې ته کوشش کوو چې اشاره وکړو دلته یو سوال ذهن کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله عیسی علیه السلام راشي او په دجال نظر پرېوځي نو دجال به داسې ویلی شي لکه مالګې چې په اوبو کې ویلي کېږي نو آیا د دې څه حقیقت دی او دا حقیقت دی که نه کنایت دی د هغه د تباه کېدو یو قول خو دا دی چې دا حقیقت دی دی به داسې ویلي کېږي نو که چېرته دی ویلي کېږي په حقیقت کې نو بیا خو دی په انسانانو کې نه دی نه دی موږ د دجال په مسایلو کې دا خبره ذکر کړې وه چې راجح قول دا دی چې دی په څه کې دی پیریانو کې دی انسانانو کې دی نو دویم قول دا دی د ویلي کېدو مطلب دا دی چې دی به تباه کېږي داسې مطلب نه چې دی ویلي کېږي په رښتیا لکه یو شی چې ویلي کېږي لکه حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وی څوک چې د مدینې والا دپاره بده اراده لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذابه الله کما یذوب الملح فی الماء
الله به یې ولیکي داسې به یې ولیکي لکه څنګه چې مالګه په اوبو کې ویلې کېږي ورسېدی که نه نو څوک چې د مدینې والا لپاره بد غواړي الله به یې داسې ویلې کوي د په رښتیا ویلې کېږي د ویلې کېدو مطلب څه دی تباه به شي نو دا کنایت د تباهۍ دی او د مرګ دی دویم کار به دا کېږي چې د خلکو په منځ کې به په عدل فیصلې کېږي فیصلې به عیسی علیه السلام کې او دلته دا خبره یاد ساتئ عیسی علیه السلام به فیصلې په قرآن او په حدیث باندې به کوي نو بیا دا دین چې په مذهبونو کې تقسیم کړی دی او دا چې وایي چې د مذهب نه بغیر ګزاره نه کېږي لازم به یو مذهب پورې ځان تړي د هغوی نه دا سوال پکار دی چې په هغه ټیم کې به کم مذهب چلیږي نو بعضو ظالمانو خو دا لیکلي دي کتابونو کې شتي و عیسی علیه السلام به هم د امام صاحب په مذهب وي نو عیسی علیه السلام به په شریعت محمدي باندې فیصلې کوي دریم کار به دا کوي او دلیل بیانوم دی دلیل ټول یو ځای روان دی دریم کار به دا کوي چې صلیب به ماتوي صلیب د ماتولو څه مطلب دی یعنی صلیب به روایي ځای به مات کړي نه معنی دا ده چې حقیقت به ولې مات کړي حقیقت د صلیب دا نښه څه ته اشاره ورکوي چې عیسی علیه السلام پانسي کړی شوی نو چې عیسی علیه السلام راغی نو صلیب مات شو که مات نه شو مات شو که نه عقیده باطله شوه که نه نصاراو چې دا صلیب جوړ کړی دی نو دا د پانسۍ نښه ده عیسی علیه السلام چې راکوز شو د اسمان نه نو خو مطلب دا شو چې نصارا به غلطې دي او دا موږ حکمت ذکر کړی که تاسو ته تېر شوي درس کې موږ وي ولې به عیسی علیه السلام بیا راکوزېږي نو بلکې یو حکمت دا و چې د نصاراو د عقیدې هغه باطل کېده ثابت شي نو دریم کار به دا کوي خنزیر به وجني یعنی امر به کوي د هغې په ختمولو باندې ولې به خنزیر حالانکه حرام کارونه خو نور هم شتي حرام شیونه خو نور هم شتي نو خنزیر ولې خاص دی نه جواب دی دا دی چې دې کې به هم د نصاراو هغه خبره باطله ثابتېږي او د هغوی کار چې هغوی دا خنزیر خوري نو دلته به دا ثابته شي چې د عیسی علیه السلام په شریعت کې او بیا هغه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شریعت ماتحت ته دې ټیم کې نو په دواړو شریعتونو کې خنزیر حرام دی عیسی علیه السلام چې کوم شریعت و کوم چې عیسی علیه السلام راغلی و الله هغه له انجیل ورکړو په انجیل کې هم خنزیر څه دی حرام دی او بیا به عیسی علیه السلام راشي او خنزیر به ختم کړي نو دې مسله به ښه واضحه کړي او دینه به پته ولګي چې نصارا په غلطه دي هسې خواهش پرستي ده ګوره نصارا په خپل صحیح دین نه دي روان او غټ دلیل پې دا دی چې په خپل صحیح دین نه دي روان غټ دلیل پې څه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي دا پې غټ دلیل دی وجه دا دی چې انجیل کې ښه واضح دی پیغمبر تذکره شوی دی پنځم کار به دا کې جزیه به ختموي ټیکس شراح چې کوم دي د احادیثو شرح یې کړي هغوی اختلاف کړی چې دې څه معنی ټیکس به ختموي نو چا دا معنی ذکر کړې ده وی عیسی علیه السلام به خلکو له دعوت ورکړي نو کوم چې کافران دي هغوی به م اسلام قبول کړي نو څوک به پاتې نه شي ټیکس ورکولو والا ټیکس خو د اهل کتابو نه اخیسته کېږي که نه دویم قول دا دی او دا واضح دی اولني نه چې برکات به ډېر شي مالونه به ډېر شي نو ټیکس ته به ضرورت پاتې نه شي ټیکس ته به ضرورت پاتې نه شي نو ټیکس به ختم شي
او په دې ټولو باندې دلایل یو دلیل دوه به ذکر کوم چې دا خبره ښه مطمئنه شي او په دې خبره دا خبره ښه پخه شي او زړه پرې مطمئن شي. متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده والذي نفسي بيده، په هغه الله مې د قسم دی چا په لاس کې چې زما ساه ده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، نږدې ده چې عیسی علیه السلام به په تاسو کې راکوزیږي، فیصلې به کوي او د عدل او د انصاف فیصلې به کوي. ما مخکې خبره ذکر کړې چې عدل او انصاف به خور شي. فیکسر الصلیب، صلیب به مات کي، ویقتل الخنزیر، خنزیر به ختم کي، ويضع الجزية، جزية او ټکس به ختم کي، ويفيض المال او مال بس شي زیات شي حتى لا يقبله واحد، تر دې چې څوک به اخلي منه. یو روایت کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دی ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، او په زړونو کې چې کوم بغض دی دشمني ده د هر څه به الله ختم کي. یو روایت کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام، د عیسی علیه السلام په دور کې په زمانه کې چې کله راکوشي نو ټول ملتونه د اسلام نه علاوه چې څومره مذهبونه دي ټول به ختم شي، صرف په اسلام پاتې شي. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، او د هغه په زمانه کې به الله دجال هم ختموي. ثم تقع الامنة على الارض، نو په ځمکه کې به امن څه شي؟ عام شي. دا حدیثونه د دلیل یاد ساتئ ځکه چې روانو مسلو کې به تاسو ته وایم چې حدیث تیر شوی دی داسې حتى ترتع الاسود مع الابل، ازمرې او شیر دی به ګرځي د اوښانو سره. والنمار مع البقر، پړانګ یا زمری ورته وایي دا به د غواګانو سره ګرځي. والذئاب مع الغنم، شرمخ به د ګړو بیزو سره ګرځي او څه به ورته نه وایي. داسې امن به الله راولي. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، او ماشومانان به په مارانو باندې لوبې کوي او ماران به ورله نقصان نه ورکوي. یو حدیث کې راځي امام احمد دا راوړی دی وتذهب حمة كل ذات حمة، او هر هغه شی چې په هغې کې زهر دی الله به د هغې زهر ختم کړي. یو روایت کې داسې راځي امام عبدالرزاق رحمه الله راوړی دی چې ځمکه به داسې شي لکه څنګه چې د آدم علیه السلام په وخت کې وه، او یوه دانه د انګور د دې نه به ډېر په دې یوه دانه باندې به ډېر کسان مړېږي، او په یو دانه انار باندې به ډېر کسان مړېږي. برکت به ډېر شي، او چې کله برکت ډېر شي نو په معمولي شي باندې ډېر خلک مړېږي. تعجب په دې مه کوئ چې څنګه یو انار ته به ډېر خلک ناست، نه تعجب خبره نه. که موږ دا خبره لیدلې هم نه وي هم زموږ په ایمان دی، الله قادر دی په هر څه باندې. خو دا خبره واضح هم د مشاهده هم شوې ده. مشاهده څنګه شوې؟ سړی تا څنګه لیدلي؟ موږ چې د څوک لیدلی دی چې هغه د یوې د انګور په یو دانه باندې ورته پنځه شپږ کسان ناست یو ته نه هم دی لیدلی. موږ دا نه وایو، موږ مشاهده دې وایو چې کله په یو شي کې برکت یې ډېر پرې مړېږي. کوم انسان چې حلال رزق ګټي لږ مال ورسره خو حاجتونه یې پکې پوره کېږي. لکه ستا څو تنخواه ده وایي زما خو 2000 ریاله تنخواه، نو په 2000 کې ته ګوره د هر څه کوي. ها ښه ستا څو تنخواه ده؟ زما 10,000 ریاله تنخواه او قرضدار یم، برکت پکې نشته. دغه شان
حدیث کې دا راځي چې کوم سړی یوازې خوري نه مړېږي، یوازې چې کوم سړی خوراک کوي دی نه مړېږي، لږیږي. او کله چې ډېر کسان کیني، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغلی و یا رسول الله موږ خوراک کوو مړېږو نه، وایي که تاسو ټول جدا جدا خوراک کوئ ویاو وایي زده کوي وجه ده برکت پکې نشته. نو کله چې ډېر را جمع شي نو بیا په لږ خوراک باندې ټولو ګزاره وشي، برکت پکې الله واچي. تاسو خیال کړی سړی چې یوازې ناست ډوډۍ ورله بیا خون هم نه ورکوي او لیږي جامې پکې کله ستړي شي. او چې کله د سره ملګري خپلوان ښځه او بچي ناست نو بیا برکت پکې، خوراک لږې ډېر خلک یې خوري او په لږ خوراک باندې به موړ شي. نو دلته معنی دا چې برکت به ډېر شي. یو حدیث کې داسې راځي وایي د هغه وخت ژوندي خلک به د مړو ارمان کوي. د مړو ارمان څه معنی؟ یعنې کوم چې مړه دي د هغوی ارمان به کوي. څوک به وایي یاره زموږ هغه نیکه ژوندی وی یا زموږ هغه پلار ژوندی وی هغه د دې وخت ارمان کړی. امن و امان راشي، دیندارۍ سره امن و امان راشي، برکات نازلېږي. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. الله وایي که دې کلو والو صحیح ایمان راوړی او زما نه یېرېدلی وې ما به برکتونه راورولی وې د اسمان نه د ځمکې نه به مې برکتونه راویستې. نو داسې برکات به راکوزېږي، داسې امن او امان به ناشنا امن او امان به راځي د عیسی علیه السلام په دور کې. یو مسله مې ذهن ته راله او بیان به یې کړم. که څوک درته تپوس وکړي چې عیسی علیه السلام باندې به وحي راځي او که نه، ځکه چې موږ خو وایو چې هغه به په کوم شریعت فیصلې کوي؟ شریعت محمدي. عیسی علیه السلام به په اعتبار د امتي وخت په شان د امتي به وخت تېری، داسې نه چې هغه مستقل شریعت راوړي، ځکه چې نبوت د پیغمبر نه بعد ختم شوی دی. خو روایتونه داسې ثابتېږي لکه په صحیح مسلم کې روایت دی نواس بن سمعان او نورو کتابونو کې هم شته. په هغې کې داسې دي چې کله عیسی علیه السلام په خپلو لاسونو دجال مردار کی د لوط په دروازه کې، نو فبینما هم كذلك اذ اوحى الله الى عیسی ابن مریم، اذ اوحى الله الى عیسی ابن مریم. دو به دغه شاني چې الله به وحي وکړي چاته؟ عیسی علیه السلام ته. نو دینه ثابته شو چې عیسی علیه السلام ته به وحي کېږي. به شپږم کار به دا کوي عیسی علیه السلام د هغه په سیرت کې لري چې حج او عمره به کوي، حج او عمره به کوي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې والذي نفسي بيده، په هغه الله مې د قسمي د چا په لاس کې چې زما ساه ده، ليهلن ابن مریم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو په دې خبره باندې چې عیسی علیه السلام به تلبیه وایي د فج الروحاء علاقې نه. فج الروحاء د یو علاقه د مکې او د مدینې په منځ کې. تلبیه به د څه وایي؟ یا به د حج او یا به د عمرې وایي، یعنې یا خو به صرف حج کوي او یا به صرف عمره کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او لیثنینهما، یا به حج او عمره دواړه کوي. نو د هغه په سیرت کې دا هم دي چې عیسی علیه السلام به څه کوي؟ حج او عمره هم کوي. بله مسله، بعض د قیامت علامات به راښکاره کېږي د عیسی علیه السلام په زمانه کې، واړه علامات. غټ خو دغه لس دي، هغه لسو تفصیل به کوو. په هغه لسو کې موږ څو بیان کړي؟
دوه درې چا ووي درې دې موږ ته حساب کړي امام مهدي ګټو علاماتو کې دی امام مهدي هغه موږ د هغه علاماتو چې کوم لا نه دي راښکاره شي او په وړو کې شمارلی کېږي د هغې په اخره کې موږ ذکر کړه نو دجال نښه ذکر شوی او بیا دا اوس د عیسی علیه السلام خو د عیسی علیه السلام پر دور کې به بعض نښې راښکاره کېږي لکه یوه ونې او ګټې به د مسلمانانو سره خبرې کوي ونې او ګټې به د مسلمانانو سره خبرې کوي چې کله مسلمانان د یهودو سره جنګ کوي دا جنګ به په کوم ځای کې کېږي یهودو سره به جنګ په کوم ځای کې کېږي دا ډېر تیز ذهن غواړي په شام کې ولې دجال د لښکر سره به جنګ کېږي بارک الله فیک او دجال سره به څوک یې لښکر یې څوک دی یهود دي څو یهودیان دي او یا زره چې هغوی په اوږو باندې به څادرې پرتې په اوږو باندې به څادرې ابوالعزیو په پاکستان کې دغه حدیث په ما پیټ کړی وایي ده په دې سر دا رومي اچولی بعضو خلکو ته به حیران شي حدیث د څه روان دی یهود د اصفهان به راوځي او هغوی باندې به څادرې پرتې علماو د هغې وضاحت کړی طیالسه د هغه څادرې چې په اوږو باندې پرتې او د ګیټو پورې رسي خو بعض د مذهب په دفاع کې او د خپل ځان په دفاع کې چې څه یې ووایي څه لړل تپل کوي خو چې اوس ځان کمزوری حساب نه کړي نو د یهودو سره به جنګ راځي حدیث کې دا راځي شیخینو دا حدیث راوړی شیخین څوک دي بخاري مسلم دا عزت الله دوی له ورکړی چې کله داسې مطلق وویلی شو رواه شیخان دا حدیث دوه شیخینو راوړی نو یو بخاري او بل مسلم ابو هريره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود قیامت به دا وخت پورې نه راځي چې څو پورې مسلمانانو د یهودو سره جنګ نه کړي فیقتلهم المسلمون نو مسلمانان به دوی وجني یهود به وجني حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر نو یهودي به پټیږي د ونې او د ګټې نه شاته فیقول الحجر او الشجر نو ونه او ګټه به دا چغه وایي یا مسلم یا عبد الله نو ګټه ونه به دا چغه وایي یا مسلم یا عبد الله اے مسلمان اے د الله بنده هذا یهودی خلفی فتعال فاقتله دا یهودی دی زما شاته راشه مړ الا الغرقد سوای د غرقد بوټي نه یا ونې نه فانه من شجر اليهود دا د یهودو ونه ده غرقد دا یو ونه ده چې دې کې غني ازغداره ده او دنګوالی تقریبا د میټر نه 3 میټرو پورې او دا خبره یاده کوي ګوره یهود د اوس نه په خپلو کورونو کې دغه بوټې او دغه ونه دا نهالی د هغوی ته هم پته دې خبرې صرف دا بوټی به حل نه وایي دا بوټی یا دا ونه دا به حل نه وایي او نور هر بوټی هر ونه به دا اواز کوي چې ای مسلمانه راشه بل روایت کې راځي هذا یهودي دا یهودي دی راشه پسې نو دا به د عیسی علیه السلام په دور کې کېږي اوس سوال دلته زړه ته راځي چې دا خبرې به په رښتیا کوي که نه داسې مجاز دی نو چا دا ویلي دي چې دا مجاز دی هېڅ څه معنی مجاز مجاز معنی دی چې هغه خبرې نه کوي
خو معنی دا چې پټېدی نه شي نو داسې وایي چې ګوره ونه او ګټه به هم حل وایي صحیح خبره دا چې دا مجاز نه دی حقیقت دی دا ونې او دا ګټې دا به په حقیقت باندې خبرې کوي او دا خبرې به اورېدی کېږي دویمه نښه چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې به راښکاره کېږي مال به ډېر زیات شي او دومره به زیات شي چې خلک به ترې بې پروا شي لکه حدیث کې راځي متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حارثه بن وهب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده تصدقوا صدقې ورکوئ ډېرې د الله په لار کې مال لګوئ فإنه يأتي عليكم زمان یو زمانه په تاسو را روانه ده يمشي الرجل بصدقته یو سړی به خپله صدقه ګرځوي فلا يجد من يقبلها خو ده ته به څوک نه میلاویږي چې دا صدقه ترې قبوله کړي ناکس به ورته وایي لو جئت بها بالامس لقبلتها منك پرون دې راوړی ما به قبوله کړی وی نو دا سړی به ورته وایي لو جئت بها بالامس لقبلتها منك پرون دې دا صدقه راوړی نو ما به قبوله کړی وی فاما اليوم فلا حاجة لي بها نن پکې زما ضرورت نشته مال به دومره زیات شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه وخت د راتلو نه مخکې صدقه ورکړئ که په هغه ټیم کې به تاسو صدقې ورکوئ نو څوک به داسې نه وي چې صدقه دې نه واخلي یو حدیث کې داسې راځي دا متفق علیه حدیث دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه او دا یو نعمت ته رعایت کوم د الله الحمدلله چې الله موږ ته د سلفیت دا منهج را نصیب کړی هرې خبرې سره حدیث دا حدیثونه ګورې دې نږدې وخته پورې چا پېژندوم نه زموږ د عوامو حدیث یې پېژندو هسې یو نوی به خوله ورته وایي حدیث نو دا پته ورته هم نه چې حدیث اوس الحمدلله کله چې د سلفیت ته دعوت او د قرآن او حدیث ته دعوت نشر شو نو خلک څه نه څه پوه شو چې وایي قرآن هم دی او ورسره څه دي حدیث هم دي دلیل کوته غواړي لکه هغه یو یار لګیا دی ردونه کوي که خیال هم کړی که نه نو هغه کتابونه راوړي کتاب دا مسله راوړې ده صفحه نمبر 60 صفحه نمبر 80 صفحه نمبر 22 کتاب راوړې ده کتاب راوړې ده کتاب راوړې ده کتاب یعنی کتاب چې څه شی راوړی به صحیح کتاب خو د هندوانو مشتي کتاب یاره دې شي نه دی الله چې دمو خلاص کړي کتاب یو کس به ولیکي هر څه به پکې لیکي ته به بیا ماته په دغه کې پیش کړې حواله کې کتاب راوړی دی جی اکثر که خیال کړی زموږ په دې ملکونو کې چې مولیان بیان کوي کتابونو وایي دا مسله راغستې ده مسله راغستې ده خو څنګه یې راغستې ده څه دلیل به بیان کړی دلیل وښایه او دا صفحه دا کتاب ما سره لاس کې د کتاب مسله راوړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ویښه لیدی کېږي صفحه نمبر 80 دا کتاب دی ما سره پلانې کتاب دی د مسله راغستې ده چې اولیاء الله په ویښه لیدی کېږي صفحه نمبر 256 نه دا چې کتاب کې صحیح هر تور ټکي پسې روان شو خو تباه کېږي وایي کتاب مسله راوړې ده او په مسله کې دا دلیل پیش کړی دی دا صحیح خبره کتاب مسله راوړې ده او په مسله دلیل پیش کړی دلیل به بیانوي ما تاسو ته یو خبره ذکر کړې وه ما سره پاکستان کې یو ملا میلاو شوی پیر ما تاسو ذکر کړی وم بدعتي ملا و یو ځای کې ما له چا د روټۍ پروګرام کړی و نو دغه مولوي صاحب پکې هم ناست و نو ما ته یې ښه څپه ووایي چې ګوره ستا مذهب جدا دی او زما جدا دی خو ته مې خوښ یې نو ځکه دې پروګرام له راغلی یم الله دې قدر وکړي ته موږ سره محبت کړي نو بیا په دې خبرو کې ما ته یې مړوې
د مولیانو د عوامو نه راپسې مولیان جوړ کړو قرآن کې دی او حدیث کې دی قرآن کې او حدیث کې اوس هغه موږ پسې راځي وایي موږ ته هم وایي چې حدیث کې خدای دی قرآن کې خدای دی وایي د عوامو نه دې راپسې مولیان جوړ کړو چې حدیث جوړه کړه سي دا خبره ما ته ګپ کړه خو حقیقت یې ووایي عوامو دا تپوسونه او دا دغه مولیانو اجازت نه ورکوو د تپوس زمونږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووری او الله دې ورسره زمونږ ټولو ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي هغه دا خبره کوله وي زما هلکوالی ووي د کلي په جومات کې درس و ماسخوتن لمانځه نه بعد سابیاق صاحب مشهور هلته اوس مړ دی هغه د شرک بوجۍ وه ټول دغه علاقه کې چې کوم شرک او خزعبلاتو د سابیاق صاحب به بیانول هغه سابیاق صاحب بیان کوو نو بیا دې بیان چې وي کله ختم شو یو کس پکې ښه وي داسې عمر نه ښه پوخ سړی و هغه وایي چې زما یو سوال دی یو سوال کومه هغه ته کښېنه د سوال زویه دا کومې مسلې چې مې ته بیان کړي په دې عمل وکړه سوال کې نو سوال ته څوک پرېښودو نو زمونږ عوامو ته اوس وګوره د اوسه پورې چې د عالم نه سوال کوي رپېږي اوس هم چې د عالم نه سوال کوي نو رپېږي ولې نه دی عادت او د دې عربو زنانه سړي پرېږده د دې علماو خواله راشي یا هغه ټلیفون باندې هغه تپوسونه کېږي د ریډیو باندې پروګرام راځي نور علی الدرب او نور داسې پروګرامونه زنانه ټلیفون وکړي شیخ ته وایي شیخ ما ته دا مسله ده دا څنګه او داسې جرأت پکې دین زده کولو کې او زمونږ هغه نارینه چې تپوس کې د هغه ما یو سوال کوو یا د ګډوډ شي ټول نو سوال اول کوي نه چې کوي بیا ول تعبیر نه ورځي چې اوس زه سوال کوم لکه الفاظ څه ووایم نو یو غر به ویلي بل غر به ویلي ما پسې راشي سوال کوي نو بیا ما ته پته ولګي دا اوس دا مطلب زم دا مطلب دی دی او وایي دقه نو غریبانان نه دي عادت مولیانو ته دا دروازه بنده کړې وه بس ملا صاحب چې څه وایي دا ټول صحیح دي ملا صاحب چې څه وایي دا ټول صحیح دی او بس خبره ختمه شوه نه به تپوس کوي او نه به خبرې کوي داسې دا خبره مې دې پورې راوغستمه شکر دی الحمدلله چې الله دا منهج را نصیب کړی په هره مسله یې د قرآن نه دلیل یا د حدیث نه دلیل مال به ډېر شي نو دغه دلیل موږ ذکر کړو نو دویم دلیل پې بل واله دا متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې او د چا دا حدیثونه چې بیانو الله دې زموږ حشر د قیامت په ورځ د هغه سره وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیأتین علی الناس زمان په خلکو باندې به یو زمانه راځي یطوف الرجل فیه بالصدقة من الذهب یو سړی به طواف وکړي طواف څه ته وایي ګرځېدو ته چکر وهلو ته معنی دا چې دې سړي د صدقه سمه ګرځولې ده یو سړی به صدقه معمولي صدقه هم نه ده بالصدقة من الذهب سره زرې راغستې دي داسې نیولي دي او ګرځي لا یجد احدا یاخذها من څوک نشته چې واخلي عیسی علیه السلام په وخت کې مال دومره ډېر شي ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة او په یو سړي پسې به شاته 40 ښځې یلذن به یعنې دا سړی به یې دیوال کړی د نه به شاته ټول کار منډه د سړی به ولکې من قلة الرجال وکثرة النساء سړي به کم شوي او ښځې به ډېرې شوي دې مسلې ته راځم خو دلته د مال د مسلې وضاحت کوو نور هم په دې باندې دلایل شته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې نورو کتابونو کې خو دلته دا مسله بیانوو چې وجه سره چې مال به ډېرېږي ولې به مال ډېرېږي برکت به ډېر شي یو وجه دا ده برکت ترلاسه او مالونه ډېر شي دویم امن به قایم شي دریم عدل به راشي څلورم
خلک به لږ پاتې شوي مالونه به ډېر شي او خلک به صحیح لږ به وي یو ښکلې خبره چې په زړه باندې ډېر اثر کوي د چا به دې مال ته زړه نه کېږي ځکه چې خلکو ته وپته چې قیامت نږدې دی خبره به ویني مخامخ عیسی علیه السلام یې ولیدو هغه دجال یې په خپلو لاسونو مردار کو نورې نښې راښکاره شوې نو دنیا نه یې زړه راټول شو داسې ناشنا ناشنا خزانې به راوځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ذکر کړي امثال الاسطوان من الذهب والفضه داسې خزانې به وي د ځمکو نه راوځي لکه دا ستنې د ستنې آبادۍ ته راستنې نه داسې سره زر به راوځي داسې سپین زر یو سړی به راشي وي قاتل چې څوک یې په مال وجلی دی وي فی هذا قتلتو د دې د لاسه وګورئ ما مرګ کړی دی نه دومره ډېر پراته دي رشتې چې پرې کړي د مال د لاسه هغه به وایي وګوره وایي د دې د لاسه ما پلاني سره ورانه کړه د پلاني سره نن مال دومره ډېر دی چې موږ ته ضرورت هم نشته غل به راشي وی فی هذا قطعت یدي وګوره وایي د دې د لاسه زما نه لاس پرې شوی دی او نن دومره ډېر دی ثم یدعونه دا ټول به دا مال پرېږدي دا سترې به پرتې وي داسې د سرو زرو د سپینو زرو دا به پرېږدي او دوی به ترې روان شي کېدای شي بعض اوس وویلي چې دغه زمانه لږ زر راغلی هغه ټیم کې بیا مال ته ضرورت نه وي که زمانه رام شي اوس خو بعض دیګیا دي که نه الذي جمع ماله وعدد شمارې یې داسې دا سم ورته خوشحالېږي من ورته غټېږي بعض پکې داسې د خپلې بټوې دي چې په ورځ کې یو دوه پیرې درې پیرې سیل کوي پرتې دي که نه ټپ وله ورکړي د دنیا سره دا محبت دی د دې سمه نشه ده الله یې زموږ لرې ساتي زه اکثر خپلو خپلوانو ته نصیحت وکړم نو ما یو پیر زموږ یو خپل دی هغه ته مې وویل ډېر جوور پکې ننوتی لږ ګزاره کوه ما ته ووایي دا نشه ده نشه دا پیسې چې دي جمع کړي یو پیر که نه لکه یو پیر دې شروع وکړه چې راشه نن د 500 ته جدا کوم او بیا دې یو هفته بعد نورې 500 کېښودې بیا دې میاشت بعد دا داسې نشه ده وایي دا جمع کول چې بیا به ته د لوږې نه مرې خو جمع کوې وې ډوډۍ به نه خورې خو جمع کوې وې نو دا خبره دغه صحیح وه الحمدلله الله دغه نشې نه ساتلي وو الله دې مونږ په د مرګه پورې ته الله مونږ وساتي دا د مال چوکیداري به بیا کوو پراته به یو او په مخه به اشمارو زړه به خورو زړه چې په دې به څه کوو او دې سره به څه کوو او دې سره به څه نه کوو دا غریب سړی چې مړ شي شاته به صحیح نه بچو ته جاخم نه پاتې کېږي مالداره سړی چې مړ شي غوټه جاخه ده یاره هغه زامن یو بل ونه وژني ها دا زامن به یې چل کوي او دا مال به څنګه تقسیم غریب سړی چې مړ شي هېڅوک نه شاته هر څه اسایي ځکه یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر باندې روان یو ونه راغله وی هر سړی دې ونې سره ودرېږي حساب دې وکړي هغه سره څومره مال نو صحابه کرام خو اکثر غریبانان لکه اوس د ابوذر غفاري رضی الله عنه په شان سړی به څه حساب کوي خو کور کې یو منګی پروت دی یو چټۍ پرته ده یو توره پرته ده او ډال پروت ده او که زغره پرته وي دا به یې نور څه دي هغه تلو راتلو عثمان بن عفان چې ورغی یې سره سم مال خو دغو سره مال خوند کوو لکه هغو سره مال ډېر خو د دې مال سره هغه زړه نه ولګېد الله وله ورکړی دین دپاره لکه عبدالرحمن بن عوف نو چې کله دې مالدارو باندې وخت ډېر ولګېد نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام حیران شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه مقصد دی حساب وکړي نو به یې پوه کړو ملګري وایي دا مې د دې دپاره وایي چې قیامت په ورځ به حساب کتاب هم دقه شاني چا سره چې مال لري به لیټ کېږي تپوس به دې ډېري نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دعا دا غوښتلې ده اللهم احیني مسکینا یا الله غریب مې ژوندی ساته یعنی ژوند راله د غریبۍ راکړه وتوفني مسکینا او مرګ هم د غریبۍ راکړه ګوره دومره مال د الله نه غواړه چې د انسانانو د محتاجۍ نه پکې بچي بس
دا په دې به ماړه کي چې انسانانو د محتاجینو به صرف بچي دا هغو پکې جیدادونه او ځمکې او کورونه وي نوح علیه السلام په باره کې راځي بعضو اهل علم و سیرت کې ذکر کړی ده د هغه خپل کور نه و او عمر یې څو یو قول مطابق 1000 کاله یعنې د یو سړي د 1000 کاله عمر یو کور یې نه وي دا کور دې په څه کې پاتې شوی چې چا به ورته ځان له کور جوړ کوي سبا مرم په دې سبا مرم کې هغه 1000 کاله تېر کړي او زمونږ 50 کاله 50 کاله ډېر په مشکله تېر وړو او درې چېرته کور یې ودرولی دی او بیا هم قرضدار دی وایي دغه پلاني یو ټوټه خرڅوله د هغه نه مې اخیسته دی او هغه هلته پلاني ټوټه خرڅول د پلاني ټوټه خرڅول پلاني ټوټه خرڅول روخام پکې ولګو پلانی شی پکې ولګو پلانی شی پکې ولګو نو ژوند داسې ساده مزه کوي دومره مال سړي سره وي چې بس خپل ضرورت پې پوره کړي او د بچو تربیت پکې وکړي او د میلمنو پکې میلمستیا وکړي او د الله په لار کې ولګي بس دغه مال مزه کوي نور په مال باندې څه کوي هسې د الله دی والله ته پاتې دی نو درېیمه نښه به دا راښکاره کېږي د حدیث کې ذکر هم شو چې ښځې به څه شي ډېرې به شي سو د حدیث کې ویور الرجل الواحد یتبعه 40 امرأه د یوې ښځې یو سړي پسې به 40 ښځې روانې یلودن به یو روایت کې داسې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې او دغه هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې ویکثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القیم الواحد د 50 ښځو به یو مشر یو سړی به نو د یو کې 50 رالو یو کې څو رالو 40 دې کې څه ټکراو نشته یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عادت نه بیانوي د عادت سره کار نشته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب یې دا دی چې ښځې به ډېرې یو حدیث کې 50 وي او یو کې 40 هېڅ خبره نه خو عدد مقصد نه دی یعنی لازم نه ده چې په یو سړي پسې به شاته څو ښځې 40 دا لازم نه ده کیدای شي یو پسې 50 یا 10 یا 20 بیا وجه څه ده چې دا ښځې به ډېرېږي او سړي به کمیږي جنګونه به ډېر شوي هلته د امام مهدي په دور کې هم فتوحات دي جنګونه شته بیا دجال سره جنګونه دي بیا د عیسی علیه السلام دور راغی نو سړي څه دي کم شوي دي څلورمه نښه چې د هغه په وخت کې به دا کار کېږي مدینې والا به د مدینې نه وځي مدینې والا به د مدینې نه وځي صحیح خبره ده اگر که دې مسلې کې اختلاف شته مدینې والا به د مدینې نه وځي د عیسی علیه السلام په دور کې او په دې باندې دلایل دي یو خو د مدینې نه هغه وتلي دي د دجال په وخت کې موږ ویلي څه به کېږي په مدینه باندې به څو جټکې راځي 3 منافقان به ترې راوځي کافران به ترې راوځي خو دلته مطلب دا دی چې مسلمانان به راوځي نو دې هغې کې فرق کوي د عیسی علیه السلام په دور کې به مسلمانان د مدینې نه راوځي دلیل پې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما والله یا اهل المدینه فالله می دی قسم اے مدینه والو لتدعنها مذللة 40 عاما للعوافی دا مدینه به تاسو شړ پرېږدئ عوافیو ته 40 کاله به پرېږدئ 40 کاله بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تدرون ما العوافی عوافی پیژنئ څه ته وي هغوی نه وی الطیر والسباع مارغانو ته او درندګانو ته دا حدیث امام احمد امام ابن حبان امام طبرانی حاکم بیهقي ټول راوړی 40 کاله به مدینه شړه پرته وي په دې باندې نور هم دلایل دي یو روایت کې راځي چې لا یغشاها الا العوافي مدینه به خالي صرف د مرغان او درندګان به پکې ګرځي په صحیح مسلم کې هم داسې روایت شته
یو سړی که دا ووایي چې په دې حدیث کې کوم ځای کې چې دا به د عیسی علیه السلام په دور کې د استدلال لږ لرې نه کړی دی خو ډېر ښکلی استدلال دی ګوره سوچ کوه د مهدي په دور کې به مدینه آبادی او موږ سره مخکې مسله تېر شوې ده د دجال په دور کې به د مدینې نه منافقان او کافران راویستی شي او مؤمنان به پکې پاتې شي بیا به مدینې والا وځي د مدینې نه 40 کاله به مدینه شړه پرته وي چېرته به لاړ شي ولې شام ته که داسې وي چې دجال نه ځان بچ کوي دا به صحیح دجال مدینې ته نشي راتلی نو دوی به ولې ځي د مدینې نه به وځي دوی به واوري چې عیسی علیه السلام راغلی دی د شام په ځمکه کې دی او دجال یې مردار کو او اوس هغه حاکم دی او عدل او راځي جیزو بیا هم یو سړی سوال کولی شي دې حدیث کې کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام په دور کې نو هغه دې ځای کې وګوره وایي 40 کاله به مدینه شړه پرته وي او مخکې تیر شو چې عیسی علیه السلام په ځمکه باندې سوی 40 کاله حق شو دا 40 کاله راځي دا ګورې ډېرې تاسو ته خو داسې ځای په اسانه بیان کوم تاسو به وایي چې اسانې مسلې دي دې مسلو د علماو ملا ټیټه کړي چې کله دا پیدا کوي او معلوموي او استدلال او د کوم ځای نه ثابته شو د کوم ځای نه ثابته نه شو نو داسې اسانې مسلې نه وي که تاسو وایي چې یاره زه شیخ صاحب په کرسۍ ناست دی او ښه په ارام یې موږ ته بیان کړی او موږ یاد کړی او بس خبره ختمه شو نو هلته 40 کاله مدینه به شړی او دلته 40 کاله به عیسی علیه السلام په ځمکه باندې پنځمه نښه به ذکر کړو چې دا به د عیسی علیه السلام په دور کې دا کار کېږي نور هم شته به پرېږدو لکه چې یو څو منټه پاتې دي پنځمه دا یوه سجده به دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه به ګورئ یوه سجده دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه به ګورئ حدیث کې راځي امام ابن حبان راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تقوم الساعه حتى تكون السجده خير من الدنيا وما فيها یوه سجده به دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه به ګورئ په صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشتي حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها سوال زړه کې راځي چې یو سجده به دنیا او دنیا کې چې څه دي دې نه به ګورئ ولې څنګه بارک الله فیک ګوره زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم دا ملګري چې کله دا ورته ووایي علم وکړه مسلې زده کړه موږ باندې وخت تللی دی او زموږ ذهن نه دا علما هم زموږ په شان انسانان دي که نه بل مخلوق دی خو کوشش یې کړی دی محنت یې کړی دی مسله کې سوچ کړی دی اخلاص پکې و قرباني ورکړې ده نو یو جواب دی اگر که جوابونه نور ډېر دي یو جواب یې دا دی چې دا سجده به ولې دومره قیمتي شي ځکه چې د خلکو امیدونه به لنډ شي د خلکو امیدونه به څه شي لنډ به شي چې یاره قیامت را نږدې دی دنیا کې به یې رغبت نه اوس ګوره موږ سره د عباداتو اهمیت نشته وجه دا دی چې زموږ امیدونه څه دي اوږده دي ډېر لا پاتې وو دغه ته به یې چیټي راوړې ده نه بیا وې او په هغه وخت کې به خلک ویني چې یاره قیامت را نږدې دی نښې راښکاره شوې دنیا نه به یې زړه راټول شي ټوله توجه به بیا عباداتو ته وي نو ځکه یو سجده به دومره قیمتي په دې باندې به اکتفا وکړو یعنې چې تاسو ته ګوره یاد یې را روان درس کې به د شپږمې مسلې نه شروع کوو شپږمه نښه شپږم کار چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې به کېږي د هغې نه به شروع کوو په دې به اکتفا وکړو
الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.